اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې مالک د کائناتو دی، او بیا په کروڑهاو درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. د هغې نه پس دعا ده چې زمونږ څومره اورېدونکي دي کتونکي دي، الله رب العزت دی کور په باره حیا او پردې وساتي، کاروبارونه د ول الله ورکي، که د چا کاروبار وي نو هغې کې د الله برکت واچي، او چې څه جایز مقصد یې په زړه وي، څه ارمان یې په زړه وي، الله رب العزت دی د هغې ارمانونه پوره کړي. محترمو خویندو ورونو، نننۍ وظیفه هم ډېره ناشنا وظیفه ده. الله رب العزت به دې مونږ لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د ټولو نه مین شی چې کوم دی، عملي شی چې کوم دی، لکه کوم هغه مغز دی، مطلبي مقصدي خبره څه شی دی، هغه عمل کول دي. اورېدل یا ویل نه دي چې ما ووې او تاسو واورېده نو نه، په دې باندې به عمل کوو او عمل توفیق الله ورکوي. دعا به کوو چې الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. نننی عمل چې کوم دی دا د آیت الکرسي دی. الله رب العزت د قرآن په یو نقطه کې، په یو حرف کې، په یو کلمه، په آیات کې بشمیره د الله په علم کې دي چې الله پکې څومره برکات اچولی دي، څومره کمالات اچولی دي. خو موږ به دا بعضې چې کوم ته زمونږ مشران اولیاء او کوم چې خلک رسېدلي وي د هغې فضایل په کتابونو کې لیکلي دي، هغه به بیانوو. آیت الکرسي چې کوم دی دا د قرآن کریم چې کوم دی د ټولو نه غټ آیات دی، او دې کې چې کوم دی دا ډېر مشهور دی، هر چاته یاد دی. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نو دا د قرآن کریم د ټولو نه غټ آیات دی، او په دې کې الله رب العزت خپل هغه بړۍ بیان کړې ده. داسې خو ټول قرآن چې کوم دی د الله رب العزت د بړۍ مظهر دی، خو دې آیات کریمه کې دې ته د آیاتونو بادشاه ویلی کېږي، ځکه دا د ټولو نه لوی آیات دی. نو په دې آیات کې الله رب العزت د خپل شان مطابق او د هغې صفات بیان کړي دي. نو د دې چې کوم دی فایدې ډېرې زیاتې دي. که چېرته آیت الکرسي د لمونځ نه بعد څوک ووایي، د مانځه نه بعد، د فرض مانځه نه بعد، د ټول لمونځ نه بعد، نو حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د فرض لمونځ نه بعد آیت الکرسي ووایي نو هغه چې کوم دی جنت ته صرف د جنت ته د داخلېدو نه صرف مرګ بس دغه په منځ کې دیوال دی چې مرګ ول راشي نو دا به الله رب العزت جنت ته داخل کړي. او په کور کې چې څوک آیت الکرسي ووایي، مونږ خو الله دې معافي وکړي، زموږ د کورونو نه تلاوتونه ختم شوي دي، او بس موبایل د هغې په ځای راغلی دی او د هغې په ځای ټي وي راغلی دی. خو تاسو دا یو څو خبرو باندې عمل وکړئ، انشاءالله العزیز دا څومره مشکلات چې کوم دي د هر کور نه به الله ختم کړي. دویم آیت الکرسي چې څوک په کور کې ووایي، نو حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم کور کې آیت الکرسي وویلی شي نو شیطان د هغه کور نه لرې تښتي، او 40 ورځو پورې په هغه کور کې څه شیطاني حرکات لکه جادو یا شیطاني اثرات دا نه راځي. نو دغه رنګې که تاسو باندې په کور کې څوک جادو کوي یا نظر یا نور څه شیطاني حرکات کوي، نو یو ځل ویلو سره 40 ورځې، او که سړی روزانه وي په دې کور کې داسې بنیادمانې روزانه وي، نو الله ټول عمر به د په کور باندې جادو، نظر بد، شیطاني اثرات دا به نه راځي. او څوک چې د کور نه وځي، د کور نه د وتو په وخت کې آیت الکرسي ووایي، نو حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې
څوک چې د کور نه د وتو په وخت کې آیت الکرسي ووایي نو 80,000 فرشتې د هغه کور ته بیرته تر راتګه پورې هغه د پاره د مغفرت دعاګانې کوي. څومره د کمال خبره ده چې یو ځل آیت الکرسي ویلو سره الله رب عزت په موږ دومره انعام کوي چې 80,000 فرشتې لګیا شي او الله ته سوال کوي یا الله د دې انسان مغفرت وکړه، یا الله د دې انسان مغفرت وکړه. موږ د پاره د مغفرت دعاګانې کوي او اهم شی چې کوم دی دا دنیا نه ده، مغفرت دی. ځکه دا دنیا موږ به د خپلو سترګو ګورو او بس مخې ته زنانه دي او که نارینه دي او سلسله روانه ده وفات کېږي، خو هلته چې کوم ځای ته روان وي هلته بیا مړه کېدل نشته، هلته ابدي ژوند دی. نو د مغفرت دعاګانې الله رب العزت د یو ځل آیت الکرسي په بدله کې 80,000 فرشتې په تا مقرر کړي وای د دپاره د مغفرت دعاګانې وکړي. ښه دا خو د کور نه د وتو دی. اوس چې کور ته ننوځي او سم کور ته ننوتي او تا آیت الکرسي وویله نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک کور ته ننوځي او هغه آیت الکرسي ووایي نو الله رب العزت به د دغه کور نه غریبي، تنګدستي، مفلسي دا به الله ختمه کړي. دغه کور باندې به زندګۍ کې چرته لکه د مال کمی به نه راځي، ټول کال به کمی نه راځي، ټول عمر به کمی نه راځي چې کوم انسان کور ته ننوځي او ننوتو په وخت کې آیت الکرسي ووایي. او بیا چې کوم دی 5م نمبر د وده کېدو نه مخکې د آیت الکرسي فضیلت څه شی دی؟ حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د وده کېدو نه مخکې آیت الکرسي ووایي نو الله رب العزت په دغه انسان باندې 2 محافظ فرشتې باډي ګارد، الله اکبر، باډي ګارد فرشتې، محافظ فرشتې په مقرره کی چې هغه فرشتې تر سحر پورې د دې حفاظت کوي. او یو حدیث کې داسې راځي چې کم سړی د شپې آیت الکرسي ووایي نو تر سحر پورې د پاسېدو پورې به کم سے کم دله په خوب کې به دله مرګ نه راځي. او یو بل حدیث شریف کې راځي چې څوک چې غواړي چې سحر لمونځ ته پاتې شي پیدا ویښ شي، سحر لمونځ ادا کړي او هغې ته په وخت باندې راپاسي او ادا یې کړي نو د هغې دپاره د ماخوستن د وده کېدو نه مخکې دا آیت الکرسي چې ووایي نو انشاءالله العزیز د سحر د لمونځ توفیق به الله ورکړي. او 6م نمبر سحر چې راپاسېد او آیت الکرسي چا وویله نو یو ځل آیت کرسي دغه انسان ویله د دغه انسان به د ماخوستنه پورې الله رب العزت حضور اسلام فرمایي چې دغه انسان به تر ماخوستنه پورې د الله په حفاظت کی. نو تاسو ګورئ یو آیت الکرسي او دا خو مختصر ما تاسو ته کمالات بیان کړ. د مانځه نه پسې وی یو کمال دی، کور کې وی بل کمال دی، د کور نه چې وځي نور کمالات دي، کور ته چې ننوځي نور کمالات دي، او د کېدو نه مخکې چې وده کېږي بل کما سحر چې راپاسې د هغې نور کمالات دي. دا مختصر فضایل مې تاسو ته بیان کړه. د الله رب العزت بړایي بیانول هغې په بدله کې داسې نه چې موږ له الله په آخرت کې د دې اجر راکړي، په دې دنیا کې م الله وی والی خو څه خو وکړئ که نه. الله دې رب العزت دې موږ له دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې زمونږ ټول مشکلات آسان کړي، که هغه دنیوي مشکلات دي که اخروي مشکلات دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.